شیرشاه سوری. شیرشاه سوری هغه له خړو خاورو راپورته شو. د لوی فکر او ژور درک له مخې په تاریخ کې د یو ستر سلطان په نوم وپېژندل شو. نوموړی یو ساده سړی و، خو د عقل، زړورتیا او عدالت په زور یې د یو ستر سلطنت بنسټ کېښود. شیرشاه سوری نه یوازې یو جنګیالی و، بلکې یو اصلاح کوونکی رهبر او خلکو ته د زړونو سلطان و. شیرشاه سوری دغه تاریخي ناول هره دوشنبه او سه شنبه د شپې له 10 تر 10:30 او بیا ځلې تکرار یې هره چهارشنبه او پنجشنبه د شپې له 10:30 تر 11 بجو له حریت رادیو اوریدلی شئ. شیرشاه سوری. شیرشاه سوری. د تلپاتې او سپېڅلي رب په نامه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د حریت رادیو درنو د قدر وړ اورېدونکو هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او د صحت او عافیت جامې به مو پر تن. درنو خوږو اورېدونکو، دا د یو ځل بیا د شیرشاه سوري داستان خپرونه پیل شو. په دې خپرونه کې زه زبیر درته هرکلی کوم. هیله لرم تر پایه زموږ ملتیا وکړئ او دا برخه هم راسره واورئ. درنو خوږو اورېدونکو، د شیرشاه سوري داستان د خپرونو په تیره برخه کې تاسو راسره واورېدل. نور کوم خان او مشر د بېوزلو بزرګانو په ځمکو او حاصلاتو خېټه نه شوای اچولی. یو نوی د پرمختګ دوران پیل شو. درنو خوږو اورېدونکو، تاسو په دې برخه کې راسره اورئ. د ژمي د موسم ساړه بادونه په سیمه چلیدل. د ځینو ونو پاڼې زیړې شوې وې، ځینې بشپړې لغړې شوې وې، خو د سیسرام په سمسورتیا کې ډیر توپیر نه و راغلی. د ناجو او نښترو دنګو ونو د شمال څپو ته ټالونه خوړل. په فصلونو کې د جوارو د حاصل وخت و. ځای ځای ځوانان راټول وو او په فصل کې د جوارو د ډاډې میلې جوړولې. دوی دغه دود دلته هم ژوندی ساتلی وو او مقامي خلک یې هم ورسره عادت کړي وو. د داود نګر کلی خان مجید خان لودي د خپلې کلا مخې ته د حجرې په برنډه لمر ته په یو کټ پښې غځولې وې چې حمید یې مخې ته ودرېد. پلار یې چې ورته وکتل لږ راسم شو، ویې ویل: حمید جانه، لکه چې په لرې سفر روان یې، خیر خدای؟ حمید په مسکا ځواب ورکړ: هوکې پلار جانه، اجازه درنه غواړم. شیرخان احوال کړی دی چې بهار ته ورشو. مجید خان زوی ته په ځیر وکتل، بیا یې وویل: زویه، غوښتل مې یو دوه مهمې خبرې در سره وکړم. ستا بیړه ده؟ نه پلار جانه، دومره مې بیړه نه ده. خیر دی، ناصر دوی ته به هم احوال ورکړم. 1 ساعت وروسته به وخوځېږو. وایه پلار جانه. مجید د مناسبو الفاظو پر راټولولو بوخت شو. تر لږ ځنډ وروسته یې وویل: زویه، په ما نور تیره ده، ستا د ژوند خبره ده. په دې خو پوهیږو چې که هر څومره د پټولو هڅه وشي، 2 شیان پټ نه پاتې کیږي. حمید په پښتون کې نظر پلار ته وکتل. هغه وویل: یو عطر او بل خوشبویي. بل څه؟ حمید زر وپوښتل. پلار یې په مسکا هغه ته وکتل. بل مینه. حمید سر ښکته واچاو. مجید خان خبرو ته دوام ورکړ: بچیه، زه ستا په دیندارۍ ویاړم، خو زموږ په پښتنو کې چې د ځوان او پیغلې ترمنځ د مینې خبره ډنډوره شي، که هر څومره دوی له ګناه لري او پاک وي، بیا خبره بدنامۍ ته وځي. حمید غوښتل څه ووایي، خو پلار یې اجازه ورنکړه. خبرو ته یې دوام ورکړ: زویه، ښه ده چې ته بهار ته روان یې.
پوردل خان درون پښتون دی. د هغه د دروازې خاطر ساتل په موږ فرض دي. زه غواړم همدا سبا ته د پوردل خان لیدو ته ورشم. لور یې درته وغواړم. زما باور دی چې دغه به په خوښۍ دی خیښۍ ته غاړک دی. که څه نه او نو پکې کوي بیا به جرګه پرې کوو. خو ته به له ما سره قول کوي چې بیا به د پوردل خان کلي ته نه ورځي. زه غواړم چې د دواړو دروازو ابرو خوندي پاتې شي. حمید په چوپه خوله د تایید په دود سر وخوځاو. د هغه په خیال کې هم نه راګرځېدل چې پلار به دغه خبره ورسره کوي. 2 کاله پوره شول چې د حمید په زړه کې د نازو د مینې اور بل و. د دواړو کورنیو د مشرانو ترمنځ تګ راتګ دوام وموند. حمید خپل پلار ته د دې خبرې یادولو زړه نشو کولی، تر دې چې قرار د حمید او پوردل خان د لور د مینې خبره د داود نګر او سربیلن کلو له پولو واوښته او د سیسرام تر نورو کلو ورسېدله. مجید خان 3 ورځې وړاندې د یو کلیوال له خولې په دې باب یو څه واورېدل. تیر ماښام یې د حمید ملګری ناصر له کوره راویست او د حمید د مینې د اوازو په باب یې ترې وپوښتل. هغه بالاخره ورته وویل چې هو رښتیا ده. حمید جګ شو، د پلار په مخ کې ودرېد. وی ویل پلار جانه، ما چې له کومې ورځې له شیرخان سره پیژندلی د هغه له لوړو ارمانو سره مې ژوند غوټه شوی دی. زما په خیال کې هم نه راګرځېدل چې د کوم انجلۍ مینه به مې ژوند له نوو هیلو او ارمانونو سره اشنا کوي. خدا یو ناڅاپي پیښه وه. البته پلار جانه، ډاډه اوسه چې ستا عزت او ابرو او د پوردل خان د دروازې عزت او ابرو ماته د ژوند تر ټولو ارمانونو ګران دی. زویا باور مې دی او زه دې پر همدې ویاړم. دعا کوه چې بهر ته یو د خوښیو زیری درواستوم. بیا راجګ شو. حمید یې په تندي ښکل کړ. حمید یې په لاسونو ورټیټ شو او ښکل یې کړل. پلار او زوی یو بل ته غېږ ورکړه. بیا حمید په بیړه د دروازې په لور روان شو. د دروازې مخ ته نوکر له زین کړي آس سره ولاړو. حمید پښه پرې واړوله. لږ ځنډ وروسته د 100 تنو یو وړوکی کاروان د داود نګر له کلي ووت او د ختیځ په لور فصلونو کې یې ګردونه شاته پاتې شول. سبا ماښام مجید خان د سربیلن کلي د خان پوردل خان په حجره کې له خپلو کوربنو سره ناست و. پوردل خان د کلي څو تنه مشران هم میلمانه کړي. د شپې له ډوډۍ وروسته میلمانه خپلو کورونو ته لاړل. مجید خان د پوردل خان او سعدالله خان له څو ماشومانو سره یوازې پاتې شو. مجید خان څو شېبې په فکر کې ډوب شو. په دې فکر کاوه چې خبره څه ډول یاده کړي. پوردل خان ورته وویل خانه چورتي غوندې ښکاري، خیر خو به وي. هغه په شونډو مسکا راغله. وی ویل پوردل خانه خیر و خیرت دی. یو خبره مې په زړه کې ده، نه پوهېږم څه ډول یاده کړم. د خدای لپاره ولې مې خجالت کوي؟ خانه په ما حکم وکړه. ما ویل خانه دا زموږ دوستی او راشه درشه که په یو نوې بڼه بدله شي نو ډیره به خوږه او درنه شي. سعدالله خان وویل خان صاحب دا خو دې زما د زړه خبره وکړه. پوردل خان هم د هغه د خبرې په اصلي موخه وپوهېد. هغه د خپل کور له وضع ښه خبر و. د کلي له ګنګوسو هم خبر و، خو پر ځان یې نه راوړه، ځکه چې هم یې پر خپله لور او هم یې د حمید په غیرت او ایمانداري باور درلود. بیا یې غاړه تازه کړه. په نرمه لهجه یې وویل خانه زه دې په مطلب وپوهېدم. زه به له داسې کورنۍ سره له ښیښۍ ولې انکار کوم چې د سسرام لویې کورنۍ دوستۍ او ښیښۍ ویاړ بولي. زه به د حمید جانه ښه ځوان په سسرام کې څه چې په ټول هندوستان کې پیدا نه کړم. دا به پرېږدو چې ما ته خدای د همده له برکته بیا ژوند راکړ. د حمید جان غیرت، حیا، ایمانداری او ځواني بې جوړې ده. تاسو چې موږ سره د ښیښۍ هیله لرئ دا زموږ لپاره ویاړ دی. خو خانه په دې ورځو کې د سسرام او ان ټول هندوستان وضع ډیره ګډه وډه ده. زما له لوري ځواب هوکې دی، خو لږ به دې ته انتظار وکړو چې دغه ناکرارۍ او ناامنۍ ورکې شي. مجید خان په ډیره خوښۍ وویل پوردل خانه تاسو زما د زړه خبره وکړه. بس همدغه ځواب زما په کار و. نور چې کله حالات ښه شو
زړونه مو په قرار شول. بیا به هغه دود او دستور له خیره ترسره کوو. حمید جان هم بهار ته تللی دی، هغه به هم که خیر وراشي. سعدالله خان وپوښتل حمید جان بهار ته د څه لپاره تللی دی؟ شیرخان د قوم مشران او ځوانان ورغوښتي دي. حمید جان له شیرخان سره پخوانی انډیوالي لري، دی یې هم ورغوښتی دی. سعدالله خان خوله کږه کړه، په ناخوښۍ وویل زما دغه سړی هیڅ نه خوښیږي خان صاحب. مجید خان په حیرانۍ ترې وپوښتل عجیبه ده ولې دې نه خوښیږي؟ یو خو یې دماغ ډېر لوړ دی، د اوښ په پچه وخیزي مکه وویني، د باچاهۍ خوبونه ویني خو د خپل ورور حق نه ادا کوي، بس په دې مې نه خوښیږي. خردل خان وویل موږ دلته له خپل هیواد او وطن نه ډېر لرې د بل قوم او خلکو په منځ کې پراته یو. موږ ته ښایي چې شولې ته به خو پردې ته به کو په زیر ژوند وکړو. تاسو ګورئ دغه سیسران به تر کومه د حسن له نبیرې سره وي، تر څنګ یې زورور راجګان پراته دي چې په لسګونو زره لښکرې لري. موږ د روحتاس د راجه د یو وړوکي سردار د سیالۍ نه یو. وار خو په خپله راجه شو، د بابر شاه را لاندې کول او د ډیلي تخت نیول خو هسې د لیونیانو خبرې دي. مجید خان چې د دواړو ورونو په خبرو ډیر حیران شو او د داسې خبرو هیله هم نه درلوده. دلته هغه د بل مقصد لپاره راغلی و. اوس یې داسې څه واورېدل چې په زړه کې ښه احساس نه درلود. په نرمه لهجه یې له موسکا سره وویل خانه ستاسو خبرې سمې دي، خو تاسو دې ته پام کړئ چې لوی خدای ځینې کسانو ته لوی زړونه او لوی ارادې ورکړي وي. بابر له کابله له 10,000 پوځ سره هندوستان ته راغی. د سلطان ابراهیم لودي تر 90,000 زیات پوځ ته یې ماته ورکړه چې تر 800 ډېر پیلان ورسره ول. بابر له کابله له 10,000 پوځ سره هندوستان ته راغی. د سلطان ابراهیم لودي تر 90,000 زیات پوځ ته یې ماته ورکړه چې تر 800 ډېر پیلان هم ورسره و. همدغه شیرخان له سیسرام نه ووت، اوس د بهار واکمن دی. ماته خو یې د ډیلي نیول هم ناشوني نه ښکاري. بیا د دې لپاره چې له کوربنو سره بیرته خبر عادي حالات ته راوګرځوي زیاته یې کړه زموږ له شیرخان سره څه دي، موږ به دلته خپل ژوند کوو، که بریالی شو یوه ښه، که ناکام شو دوه ښه. مجید خان یوه ورځ بله هم په سربیلان خیلو کې پاتې شو. بل سهار یې بیرته د داود نګر په لور آسته پونده ورکړه. څو ورځې وروسته د روحتاس او د سیسرام په ځینو کلو یې داړې ولوېدې. د سیمې پوځ ټول بهار ته تللی و. یاغیانو ته ملک شغالي شوی ښکارېدو. دغه خبره د ځنګل د اور په څیر ګړندۍ بهار ته ورسېده. شیرخان له یو حکمت نه کار واخیست. کله چې هغه ته خبر ورسید له خپلو سردارانو او حکومتي مشرانو سره په یوه غونډه کې ناست و. د خبر په اورېدو یې سوړ غبرګون وښود. وی ویل سیسرام نور موږ ته دومره مهم نه دی چې له دې ځایه پوځ ورواستو. چې کله له دې ځایه وزګار شو بیا به ګورو، خو په ذهن کې د یاغیانو د ځپلو پلان جوړوو. هغه خپل ورور نظام ته مخ ور واړاو. وروره له 10-12 تنو سره لاړ شه او د سیسرام احوال واخله، ما ته سم معلومات راوړه چې وضع څومره خرابه ده. هغه وپوهېده چې د دښمن جاسوسان فعال دي. کله چې نظام له 10 تنو سره د سیسرام په لور روانېده بیا یې ځانګړی راوغوښت او ورته ویل په ډک دربار کې مې د احوال راوړو خبره د دې لپاره وکړه چې که کوم جاسوس وي دښمن به له اصلي پلان نه خبرېږي. تاسو به په لاره کې د پوځ د رسیدو انتظار کوئ. څوک دلته باید در باندې خبر نشي چې وسلوال پوځ هم در سره شته. بیا یې سمدستي 200 تنه ځوانان د شجاعت خان تر قومندې لاندې راټول کړل. هغه ته هدایت وکړ چې تر ممکن حد زر ځانونه سیمې ته ورسوي. یاغیان او لوټماران باید غافل گیر کړي. یو سهار د سربیلن کلی په شمول چې په کلی د وسلوالو یاغیانو داړې پریوتلې. دا ځل هغوی د تشلاسو بوډاګانو او میرمنو په ځای د وسلوالو او ځوانانو له بریدونو سره مخ شول. له هر دیوال، باغ او پټینه د غیشو باران پیل شو. څو لوټماران یاغیان را سمالیدل، په لسګونو کسان یې له اسونو راولوېدل او د تکبیرونو په بدرګه د وسلوالو ځوانانو له لوري راایسار شول. تر یو ساعت جګړې وروسته چې د غیشو باران او تورو شرنګا تم شوه، د کلو کوڅې، پټي او انګړونه د یاغیانو له مړو او ټپیانو ډکو. 3 ورځې وروسته
داود نګر ته خبر راغی چې له یاغیانو سره د جګړې په بهیر کې د سربلن کلی ځینې کلیوال هم وژل شوي دي چې پردل خان هم پکې دی. د پردل خان د وژلو په باب ډول ډول خبرې کېدلې. چا ویل چې د لوټمارانو لخوا وژل شوی دی، ځینو بیا ویل چې نوموړی او ورور یې د شیرخان مخالف پر اعلی به په خلاف خبرې کولې، د هغه د کسانو لخوا وژل شوی دی. شیرخان په خپل دربار کې له خپلو یو شمېر سردارانو سره ناست و چې د سیسرام د لوټمارانو د ځپل کېدو خبر ورته راغی. هغه په دې ډیر خوشحاله شو. وی ویل ښه شو چې فتنه په نطفه کې شنډه شوه. د هغه مخې ته یوه نقشه غوړېدلې وه، پوځي سرداران یې راټول کړي وو. راتلونکې موخه د چنارګړ مضبوطه کلا وه. خان د نقشې په یو ځای ګوته کېښوده، خپلو سردارانو ته یې وویل زما توریالیو دغه ځای ته مو پام وکړئ، دا د چنارګړ پخه چوڼۍ ده. بابر په همدې کلا سترګې خښې کړي دي، ځکه له شمال نه د سهیل په لوري د یرغل لپاره دغه کلا د دیوال حیثیت لري. د کلا مشر او حاکم تاج خان د سلطان ابراهیم لودي له وفادارو کسانو څخه یو دی. بابر ډېره هڅه وکړه چې کلا له تاج خان نه ونیسي، خو هغه دې ته چمتو نه شو چې کلا پرېږدي. خو دې ته اړ شو چې د مغلي حکومت اطاعت ته غاړه کېږدي. په دې کلا کې د ابراهیم لودي د دولتي خزانې یوه برخه هم خوندي ده. بیا په شونډو مسکا تېره شوه، زیاته یې کړه یارانو اوس خدای موږ ته یو فرصت برابر کړی دی چې ان شاء الله په دې ځمکه د عدالت د ټینګولو په موخه به دغه کلا هم زموږ لاسته راشي. پوځي سردارانو ټولو په پښتون کې نظر هغه ته وکتل. شیرخان وویل تاسو لږ انتظار وکړئ، ان شاء الله په چنارګړ به له جګړې پرته زموږ بیرغ ورپیږي، خو تیار اوسئ که اړتیا شوه چې زر تر زره بیا ځانونه ټاکلي ځای ته ورسولی شو. پوځي سردارانو په یو غږ حکم ومانه او نوره خبره په همدې ختمه شوه. خان نقشه ټوله کړه، ونډه ړنګه شوه او قمندانان یو یو له خونې ووتل. شیرخان په چورتونو کې ډوب و چې اقبال خونې ته د ورتلو اجازه وغوښته. چې ورغی ورته ویې ویل مشره بخښنه غواړم که بې وخته مزاحم شوی یم. یوه مهمه خبره وه، ما ویل چې باید خبر درکړم. شیرخان په پښتون کې نظر هغه ته وکتل. اقبال وویل د سیسرام ځینې کسان له اجازې پرته کورونو ته تللی دي. څوک دي؟ چیرته تللی دي؟ حمید لودي له خپلو 40 تنو وسلوالو سره تللی دی. شیرخان څه ویل چې پیردار خونې ته ورننوت. له سلام وروسته په ادب ودرېد. وی ویل صاحبه د ناصر خان په نوم یو ځوان غواړي تاسو سره وویني، وایي چې یو مهم پیغام را سره دی. شیرخان وویل ناصر د حمید لودي کلیوال دی. پیردار ته وویل رای ولا. پیردار ووت. لږ ځان وروسته یو غنمرنګی ځوان چې په پوځي جامه کې ډیر ښکلی ښکارېده خونې ته ورننوت. له سلام وروسته وویل ښاغلیه، حمید لودي له څو کسانو سره سیسرام ته ستون شو. ما ته ستاسو لپاره دا پیغام پرېښود چې بخښنه غواړم چې بې اجازې ځم، زما خپلوان له لوی مصیبت سره مخ شوي دي. شیرخان وویل خدای دې نه کړي ته پرې خبر یې، څه ستونزه پیښه شوې ده؟ ناصر زړه نازړه غوندې شو. شیرخان ورته وویل ته صفا خبره وکړه چې زه مناسبه مرسته ورسره وکړای شم. حمید لودي خو توریالی ځوان دی. ناصر خان د حمید لودي د مینې اوږد داستان په لنډو ټکو هغه ته واوراوه. بیا د پردل خان د وژل کېدو خبره ورته وکړه چې تور یې زموږ په پوځیانو پورې شوی دی. شیرخان چې دغه کیسه واورېدله د پردل خان په وژل کېدو یې خواشیني وښودله. وی ویل بد کار شوی دی. که پردل خان زموږ د کسانو لخوا وژل شوی وي، خامخا به د شرعي حکم له مخې دیت ادا کړو. دریغه دا کار نه وای شوی. بې اجازې د حمید لودي تګ له اصولو سرغړونه ده، خو خیر دی چې راغی زر تر زره دې له ما سره وویني. د حریت رادیو درنو خوږو اورېدونکو، د شیرشاه سوري داستان دا خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا راتلونکي خپرونې مو زه زبیر په لوی او بخښونکي رب سپارم. ښه وخت، ښې چارې ولرئ.
شیرشاه سوری. شیرشاه سوری. هغه له خړو خاورو راپورته شو. د لوی فکر او ژور درک له مخې په تاریخ کې د یو ستر سلطان په نوم وپېژندل شو. نوموړی یو ساده سړی و، خو د عقل، زړورتیا او عدالت په زور یې د یو ستر سلطنت بنسټ کېښود. شیرشاه سوری نه یوازې یو جنګیالی و، بلکې یو اصلاح کوونکی رهبر او خلکو ته د زړونو سلطان و. شیرشاه سوری دغه تاریخي ناول هره دوشنبه او سه شنبه د شپې له 10 تر 10:30 او بیا ځلې تکرار یې هره چهارشنبه او پنجشنبه د شپې له 10:30 تر 11 بجو له حریت رادیو اوریدلی شئ. شیرشاه سوری. شیرشاه سوری.